الحمد لله الذي هدانا إلى طريق المستقيم، والصلاة والسلام على من اختص بالحق العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زما عزت مندو طلبة إكرام ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما گران ورنو، منگ لکه څنګه چې منگ او تاسو په دغه مسجد کې په دغه مدرسې کې یو ځای شوي یو، او د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د زده کړې لپاره غواړو چې د الله جل جلاله رضا حاصله کړو. نو په همدې موضوع باندې د علماو سره محبت کول، او دوهمه خبره د علماو او زمونږ او ستاسو لوی مسؤلیتونه د هغې په اړه غواړم چې له تاسو سره لنډ معلومات شریک کړم. زما خوږو ملګرو، الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې هغه چاته رفعت ورکړي، هغه چاته لوړوالی ورکړي چې هغه انسان علم حاصلوي، او هغه چاته الله جل جلاله درجه لویه ورکړي هغه څوک چې عالم وي. نو زما ګرانو ورونو، مونږ او تاسې خو له علماو سره محبت لرو، مونږ او تاسو خو علما خوښوو، او هغه خلک چې زمونږ هیوادوال دي، هغه خلک چې زمونږ د هیواد اوسیدونکي دي، په هغوی باندې تقریبا 20 کاله د دیموکراسي مفسد ادارې کار کړی، د هغوی افکار یې له منځه وړي دي، د مسلمانیت او د علماو سره یې په زړونو کې نفرت پیدا کړی. نو د دې لوی لامل او لوی کار دا دی چې مفسد ادارې ته زمونږ هغو خلکو لاره جوړه کړې وه چې هغوی له مفسد ادارې سره یو ځای ول، او نن هم هغه خلک کار کوي چې د مفسد ادارې ته چې زمونږ د دې هیواد مظلوم ولس ذهنونه او افکار له علماو او له طلباو څخه له نفرت څخه ډک کړي. نو مونږ او تاسو ته ضرورت دا دی، زمونږ او ستاسو لوی ضرورت دا دی زما خوږو ملګرو، چې مونږ او تاسو په دې کار کې یو لوی مسؤلیت لرو، او یو لوی کار باید وکړو. د نړۍ هر یو فرد ته، او بالخصوص د افغانستان هر یو ماشوم ته مونږ باید دغه خپل فکري، دغه خپل علمي، دغه مونږ او تاسو چې دلته دې مدرسې کې روزل کیږو، دا افکار د نړۍ هر یو مسلمان ته باید مونږ او تاسو ورسوو. دا یوازې نه چې مونږ او تاسو د دارالعلوم زده کوونکي، باید د هر دارالعلوم زده کوونکي، هر عالم دا خپل مسؤلیت وبولي چې مونږ خپل مسلمانان، خپل امت محمدیه د الله جل جلاله دین ته برابر کړو، او داسې افکار ورکړو چې د علماو سره محبت پیدا کړي. زمونږ لوی مسؤلیت همدا دی ورونو. زما ګرانو محترم ورونو، الله جل جلاله مونږ او تاسو سره محبت کوي، له علماو سره محبت کوي، له طلباو سره محبت کوي. اوس چې مونږ او تاسو د نظام واګې مو په لاس اخیستې دي، او غواړو چې خپل ملت ته او خپل د نور هیواد خپل امت محمدیه ته مونږ او تاسو د اسلام شریعت وښیو او د اسلامي نظام کار وښیو، نو مونږ او تاسو ته ضروري دا ده چې لاس په کار شو ورونو. کچیرې مونږ او تاسو هر فرد ته د اسلامي نظریې، هر فرد ته د نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت ورسو، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صداقت ورسو، د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عدالت ورسو، د عثمان غنی حیا ورسو،
د علي رضی الله تعالی عنه شجاعت ورسو، د حمزه رضی الله تعالی عنه شهادت ورسو، د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه تلولی ورسو، نو ممکن دا ده چې د هر یو کور نه به بیا ابو بکر صدیق غوندې به ځوان راجېږي، د عمر فاروق غوندې به عادل روزل کېږي، نو ممکن دا ده چې عثمان غوندې به حیاناک خلق پیدا کېږي، علي غوندې به شجاع او میړانه خلق پیدا کېږي، حمزه غوندې به شهیدان پیدا کېږي، او همدارنګه د خالد ابن ولید غوندې به اتلان پیدا کېږي. که چیرې موږ او تاسو د خپل ولس ته یو لوی خدمت وکړو او ولس موږ او تاسې راضي کړو او دا ورته وښیو چې علما ستاسې خیرخواهان دي او دا ورته وښیو چې علما تاسې د جنت په لورې روانوي او دا ورته وښیو چې علما ستاسې یوازینی هغه خلق دي چې ستاسې خیر غواړي او یوازینی هغه خلق دي چې ستاسې اولادونه د نیکې لارې ته روزي، نو ممکنه دا ده چې زما خوږو ملګرو نو ټول نړۍ به بدل شي او بیا به یو لوی اسلامي هیوادونه ټول به را سره یوځای شي او یو لوی اسلامي دولت به جوړ شي. نو ګرانو ورونو دا چې موږ او تاسې دې مدرسې کې څنګه روزل کېږو همداسې به کلیو ته ځو او همداسې به په خپلو کلیو کې او قریو کې به مدارس جوړو او هر یو فرد به هر یو مسلمان به هر یو ورور به په دې باندې پوهوو چې اسلامي نظام یو داسې شرعي نظام دی، یو داسې شی دی چې هر انسان ته د هر انسان خو لا پرېږده د دنیا په سر هر مخلوق چې دی هر هغه شی چې د دنیا په سر مزل کوي هغې ته خیر دی او تاسې د اسلامي نظام خلاف مه کیږئ، د اسلامي نظام سره ودرېږئ او اسلامي نظام تاسو ته ډېر یو لویه مفکوره درکوي او تاسې تر جنته رسوي. زما خوږو ورونو که چیرې موږ او تاسې خپل مسؤلیت ته او خپل د کردار ته وګورو نو موږ او تاسو ته الله جل جلاله ډېر لویه مرتبه راکړې او موږ او تاسو باید دا کارونه کړو چې نور خلک د دې علم څخه محروم کړو او خپله موږ او تاسو یوازې ځان ته ځان وایو. نه زما ورونو که چیرې موږ او تاسو خویندې په اسلام باندې راولو، که چیرې موږ او تاسو میندې په اسلام باندې راولو نو هر مور به بیا خپل زوی ته داسې تربیت ورکوي لکه څنګه چې د سلطان صلاح الدین ایوبي مور خپل زوی مجاهد را لوی کړی. لکه چیرې موږ او تاسو خپل خویندو ته اسلامي نظام او اسلامي تاریخ ور وړاندې کړو نو هغوی به داسې زامن وروزي لکه سلطان محمود غزنوي. که چیرې موږ او تاسو خپل خویندو او میندو ته اجازه د تعلیم ورکړو د اسلامي تعلیم نو زمونږ سنګرونه به له مجاهدینو څخه ډک شي، زمونږ مدرسې به له طلباو څخه ډک شي، زمونږ جماعتونه به له علماو څخه ډک شي، زمونږ مدارس به له هر رقم له هر ډلې څخه به بیا مسلمانان راځي او خپل زامن به دینی مدارسو ته وړي او د علم لپاره به ترقي کېږي او دا به د یو لوی اسلامي هیوادونو لپاره به یو لوی کار وي. زما ورونو نو موږ او تاسو ضروري پکار ده چې موږ خپل د علمي ډګر کې او خپل د طلبا د طالبیت کې او موږ او تاسو چې څه حاصل کړي وي د علم څخه د خلکو ته ورسو او خلک له دې څخه خبر کړو چې علما او طلبا خیرخواهان د ولس دي او علما او طلبا د نظام او د اسلامیت او د دنیا د پاتې کېدو لپاره یو لوی سبب دي. واخر دعوانا الحمد لله.